إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. دی قرآن عظیم الشان دی درس په دویم ورځ کې به انشاءالله دی سوره فاتحه څه مختصر شانته فضائل او دی سوره فاتحه مقام او مرتبه او ترجمه به ذکر کیږي. ابو سعید ابن معلا رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دا او دی انصار و صحابه کرام و دی مشران و سادات نو. امام بخاری رحمه الله دا حدیث را نقل کوي. اغوایی و ورځ ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم اوازونه کول و زه په لمانځه کې مصروف وم. کله چې د لمانځه نه فارغ شوم نو ورغلم نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ابو سعید ولدي جواب نه راکولو. هغه وایي چې ما ورته ویلې دی الله رسول په لمانځه کې مشغول وم. نو نبی صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې ولی تا ته الله عز وجل قرآن کې څه ویلي دي چې مؤمنانو کله مو چې الله او دی الله رسول را بلی نو خبره واوري او جواب ورکړي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم را تو ویلې چې ابو سعید زبا تا ته په قرآن عظیم الشان کې د ټول نه لوی عظیم سورت خیمه د جمعات نه دی وتلو نه مخکې به زه درته ان شاء الله د ټول قرآن عظیم سورت به درته خیمه. نو ابو سعید فرمایي وای کله چې رسول الله اراده وکړه د جمعات نه اوزي او لاس باندې نیولای نو ما ورته ویل چې دی الله رسوله تا خو ما سره وعده کړې ولا اعلمنک باعظم آیه فی القرآن چې په ټولو کې بلوی سورت درته اعظم سوره دا به درته خیم. نو هغه راته ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې هغه سورت څه شی ده؟ الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه ده. فإنا سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتها. وإذا سورة فاتحة دا آغا 7 مثاني دا او آغا قرآن عظيم دا چه پو قرآن کی اللہ فرمائی چه اے حبیبہ تاتمی آغا او آیتنا چه مثاني دی آغا میں در کری دی او قرآن عظيم میں در کری دا لوی قرآن. نو هغه لوی قرآن چې دا هغه و آیاتونه چې ماته الله خصوصي په قرآن کې ذکر کړی دی سوره حجر کې هغه دغه سوره فاتحه ده. نو په ټول سورت کې عظیم سورت چې هغه توحید ته هم شامل وي او عبادت ته هم شامل وي او وعظ او نصیحت ته شامل وي هغه سوره فاتحه ده. الحمدلله رب العالمین. یو بل حدیث د امام ترمذی رحمه الله دی ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره نقل کړی ده. هغه فرمایي چې شیطان علیه اللعنت په ټوله زندگی کې 4 ځله د افسوس چغه وهلې ده، ډېر د غم چغه او आवाज کړی ده. اول اوازه چې आवाज چې و چغه و
کله چې الله عز وجل دی ورټلو لعین مقرر کړلو رجیم جوړ کړلو چې ته ملعونی بس شړل شوی نو دلته دی افسوس د غم چغه وهلې ده او دویمه چغه کله چې الله دی جنت نه دی را وشړلو او زمکه ته را کوس کړلو دلته دی غم چغه وهلې ده او دریمه چغه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اعلان شو راولېږلی شو دلته ابلیس علیه اللعنت دی غم چغه وکړله او څلورم ځل کله چې فاتحه الكتاب سوره الحمدلله را نازله شوه په دې ورځ باندې هم د غم چغه د افسوس چغه وهلې ده چې لکه چې غرق او تباه شو نو د سوره الحمد ډېر زیات نومونه دي یو نوم فاتحه الكتاب ده سوره فاتحه ورته ځکه وایي چې څوک چې تلاوت شروع کوي هم د الحمدلله نه شروع کوي فاتحه معنا شروع کوونکی او چې قرآن لیکي هم په قرآن کې وایي بیا به هم د الحمد نه شروع شوی وي او د هر لمانځه شروع هم د فاتحه الكتاب نه ده او داسې روایت هم شته چې په لوح محفوظ کې هم په همدغه ترتیب باندې الحمدلله لیکلی شوې ده په ټولو نه مخکې الحمد لیکلی شوې ده بل د دې صورت نوم د سوره الحمد ځکه په دې کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم د حمد او د ثنا بهترین انداز باندې ذکر شوی ده او د دغه یو صورت نوم چې ده هغه سوره شفا ده شفا ځکه نبی علیه السلام فرمایي فاتحة الكتاب شفاء لكل داء فاتحة الكتاب چې دا د هر مرض شفا ده د هر مرض علاج ده نو موږ تاسو ته پکار داري چې دا د دم لپاره استعمال کو هر مسلمان په خپل خوله باندې بس ځان دم دمي بل مسلمان دم دمي الحمد لله رب العالمین او په پوره یقین دی وایي کوشش دی وکړي چې په اوداس باندې وي ان شاء الله مغه اثر وکړي او بل د دینوم دا الرقيه دم ته ویل کېږي په عربي کې ولې ورته رقيه ویل کېږي صحابه کرام یو ډله چیرته په سفر روانو یو ځای کې مجبور شو خوراک ته ضرورت شو ملمستیا ته ضرورت شو لا پړاو یو ځای کې واچول نو د کلیوالو نه چې خوراک وغوښتل ملمستیا یې وغوښتل هغوی ورته انکار وکړو نو اخر په دې شپه کې په دغه خلکو کې د دې خلکو مشر ملک دا لړم وچی چلو امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړی کله چې لړم وچی چلو نو دومره اندازه خو ورته وا چې دا خلکو د مدینې نه راغلي دي او د آخري پیغمبر ملګري دي نو شاید په دې کې بداسي دا خو دینداری ته منسوب خلک دي دیندار خلک دي منډه معلومات وګي کچیرته دي د چچلی دم ور سره وي نو چې راغلو وای تاسو د چچلی دم کولای شي هغه ورته ویل چې او زه کوي شم یو صحابي ورته ویل خو شرط مې دا چې دومره هغه برا کوي پس برا کوي دومره پسونه برا کوي دومره رمه برا کوي دیرش پسونه ورته وخودل وجه دا و چې الته ملمستیا ور باندې بنده کړي و خوراک نه ور کړي نو دوی ور باندې شرط کې خودلو چې دومره صبر کوي بهر حال دا صحابي راغی دا سړی دم کړلو او الحمدلله سره دم کړلو نو هغه رکروخ شول نو صحابه کرام نور ورته ویل مون خو دغه کوم شی دی چې شکرانه کې واخصل دا شکرانه نه خو ځکه دې معلومات مونږ ته نشته چې دې کو مونږ ته بجایز وي نه بجایز دا ولا نه مسله و چې صحابه کرام سره مخامخ شي بهر حال نو دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راوړله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې کوم شی ما خسته ده په الحمد باندې په قدم باندې بهترین شی ما خسته بالکل درته پاک او صفا او کته سره صفات وي ما حسن پکې مقرره کړ او بیا یې صحابي ته ویل چې ای ملګریا تا ته چا ویل چې دا رقیه ده الحمدلله دم کده الحمد چا در خو دل و چې دا دم ده نو هغه صحابي ورته وایي چې یا رسول الله شیء القي في روعي بس الله بزړه کې یو خبر راواچوله بس اساسه بزړه کې مې راوغورځل چې الحمدلله نو دی کې رقیه ده دم ده نو موږ تاسو هیڅ دمګری ته ضرورت نه لرو چې کله الحمدلله زموږ سره وي نو خو په یقین سره باید ځانونه ور باندې دمو هر مرز ور باندې دمو او دا د قران اساس ده یو نوم دا چې دا د قران اساس ده اساس سمانه بنیاد امام شعبی رحمه الله لوی عالم ته شوی ده هغه ته وسړی راغی ویل چې عالم یا شیخ زما په دې څنګه باندې ډیر زیات ته دي په دې تشی کې مې سخت درد ده نو ورته ویل چې علیک به اساس القران ولې د قران اساس راواخله کنه فاتحه الكتاب باندې ځان دم کړه
هغه ورته وایي چې ما د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه اورېدلي دي چې د هر شي اساس وي د دنیا کې چې څه شیان دي اساس لري مثلا اساس الدنیا مکه د ټوله دنیا اساس مکه مکرمه ده او د اسمانونو اساس چې ده هغه غریبه په نوم باندې وم اسمان ته غریبه ویل کېږي غریبه اسمان د ټولو اسمانونو اساس ده واساس الارض عجيبه د عجيبه په نوم باندې د ځمکې وم ځمکه لاندې طبقه وم ځمکه چې دا د ټولو ځمکو اساس ده واساس الجنان او د جنتونو اساس چې ده بنیاد دا جنت عدن ده د عدن جنت ده رسول الله فرمایي د ټولو جنتونو پل ده په دې باندې ټول جنتونه د بیا داسې اته جنتونه تیار شوي دي او د اور اساس چې کوم دغه جهنم ده جهنم ده جهنم د جهنم او د اور اساس بنیاد جهنم په نوم باندې جهنم ده هغه چې کوم د ومه طبقه د جهنم د اخري طبقه د جهنم ته جهنم ویل کېږي او د ټولو انسانانو اساس چې دغه آدم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او د ټولو انبیاء کرامو اساس نوح علیه السلام ده او د بنی اسرائیل بنیاد چې د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام خبره اخیری دې ځای کې ده ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما واساس القرآن فاتحه واساس الكتب قرآن د ټولو آسماني کتابونو اساس قرآن ده بیا اساس د قرآن چې ده فاتحه الكتاب دغه الحمد شریف ده بیا د الحمد شریف بنیاد چې کوم ده بسم الله الرحمن الرحیم و ابن عباس رضی الله عنهما راتویل چې فاذا اعتللت او اشتكيت فعليك بفاتحه الكتاب فانك تشفى وای چې کلم تکلیف درته پیخیږي څه درد درته پیخیږي څه مرض درته پیخیږي نو لازم شته الحمدلله سره الحمدلله رب العالمین فاتحه الكتاب باندې ځان دمو نو تاسو به الله تعالی څه درکوي شفا به درکوي بهر حال ډیر نمونه دي الحمدلله الکافیه الشافیه ام الكتاب دي قرآن مور ام القرآن ام الكتاب علیکم السلام او مختلف قسم نمونه دي او قرآن کې الله ورته ول قرآن العظیم ویل ده لوی قرآن ځکه ورته ویل ده چې د ټول قرآن علوم په الحمد کې راجمع شوي ته وایې د الحمد جدا یو قرآن د خلاصه ده یو مختصر قرآن ده د دې وجنه موږ تاسو ته په لمانځه کې هر رکعت هیڅ یو لمونځ بغیر دی الحمد نه نسې کېږي رسول الله فرمایي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لمونځ بغیر د فاتحة الكتاب نسې کېږي نه او دا چې کوم دا په مکه مکرمه کې نازل شوی ده او یو حدیث کې راځي چې کله را نازلېدلو نو جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې داسې یو پرښته ورسره را نازله شوله چې بیا کله هم نه وه نازله شوې د اسمان نه او بیا هغې پرښتې سلام وکړلو او بیا یې عرض وکړلو چې د الله رسوله دوه رڼاګانې درته زیرې کې واخله زیری د دوه رڼاګانې الله درکړلې ابشر بالنورین لم یؤتهما نبی قبلک دستانه مخکې هیڅ یو نبی ته نه دی ورکړل شوي دوه نوره دي دوه رڼاګانې در سره دي الله راولېږل هغه څه شی ده فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقره یو الحمدلله او بل د ورسته سوره بقره اخري دو آیتونه دي په دریمه سپاره کې سوره بقره ختميږي سوره ال عمران نمخ کې دو آیتونه دي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون یبدا آیت توبل پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها وګدو دو آیتونه دي نو رسول الله تزیر راغلو چې دا دوه رڼاګانې الله تعالی درکړي او هر مسلمان وایدا چې وایي الله پاک په دې هر ټکی باندې هغه څور کوي چې وعده ورسره شوی په الحمد کې دعا ده د هدایت او د امداد او د کومک او التف امن الرسول کې دعاګانې دي نو الله پاک خامخا ورکي نو ډیر زیات فضایل دي د خواتیم د سوره بقره فضایل به ان شاء الله بیا غلط په مغزه کې بیانو به هر حال دا مدنی سورت ده مکی سورت ده څوک وایي دوه واره نازل شوی ده یو ځل مکه کې نازل شوی ده د لمانځه سره او یو ځل بیا په مدینه کې نازل شوی ده دی لوی مقام دی وجنه چې د غټه مرتبه لري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم دی الله داسې الله الرحمن چې هغه کامل مهربان ده الرحیم چې نهایت رحم والا ده
بسم الله شروع کوم په نوم دی الله داسې الله الرحمن چې رحمه چې مهربان ده په رحمت عامه سره په دې دنیا کې هم په مؤمنانو هم په کافرانو ټولو باندې الرحیم داسې الله چې مهربان ده په رحمت خاصه سره په آخرت کې صرف په مؤمنانو نه په کافرانو بسم الله الرحمن الرحیم نو قرآن مونږ ته تعلیم راکوي هر نیک کار په بسم الله سره شروع کوی دی الله کلام دی الله قرآن په څه شروع شو بسم الله الرحمن الرحیم او دی قرآن اخر ته راشه تبرک دی پاره راوړوي والے اخري ټکی راوړوي دا دی قرآن اعجاز دی دی قرآن اخري ټکی څه ده اخري ټکی کلمه نه سین اول ټکی څه شو اول ټکی ټولنه با اخري څه شو سین د قرآن اعجاز ده بس دینه څه جوړ شو بس په عربي کې هم بس ته وایي لکه مونږ تاسو پښتو کې بس نور هیڅ نشته کستا یوازې قرآن ده بس بسم الله الرحمن الرحیم نه واخله تر والناس پورې دا دنیا و آخرت دا د ټول جهان دا هر څه چې دی بس هم دغه قرآن ده دا د قرآن اعجاز ده شروع په با باندې او اخري اختتام په سین باندې دینه جوړ شو څه شي بس زمونږ سره یوازې قرآن ده او دا قرآن زمونږ ستاسو لپاره کافي ده او بس نور څه ته ضرورت نه لرو الحمد لله رب العالمین ټول حمد او ثنا او تعریفونه څومره پاکیزه خبرې چې دي تعریفونه چې دي دا لله خاص الله لره دی دا سي الله رب العالمین چې رب د ټولو عالمین رب د ټولو عالمین رب څه معنا پرورش کوونکی رب هغه خالق ته ویل کېږي د دروازه خلاصه کړه اواب هم راشي رب هغه پیدا کوونکی ته ویل کېږي چې یوازې پیدا کوونکی نه وي بلکې تر اخره پورې حفاظت کوي چا کوم شی جوړ کړی د پیدا کړی د دیغه ضرورتونه پوره کوي دیغه خو به ټول ورته معلوم وي او دیغه حفاظت کوي دیغه نظارت کوي نگرانی کوي تر څو پورې چې هغه شی موجود وي نو الله چې دا دنیا پیدا کړی د رب العالمین ده یوازې پیدا کړی نه ده د هر مخلوق ټول حوائج او ضرورت پوره کړی دي بندوبست ورته نیولای ده د دنیا ورته مال کړل ازمکه ورته ډکه کړل د ټولو ضرورتونه بیا پکې انسان پیدا کړل بیا پکې جناور پیدا کړل د هر مخلوق دی پاره نو دی پرورش کوونکی د مونږ تاسو په عربي پښتو کې د ته پرورش ویلې کی پرورش کوي په هر وخت کې نه یوازې د انسان العالمین د ټولو عالمینو دی الله نه علاوه دا عالمین دی بس ټول مخلوقات کله چې مسلمان بنده په لمانځه کې داسې وایي الحمدلله رب العالمین نو دلته الله عز وجل وایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد و ثنا ویل فورا الله جواب ورکوي الله خوشاله شي چې زما بنده زما حمد و ثنا ویل الرحمن الرحیم داسې الله چې رحمان ده مهربان ده پر رحمت عام سره په مؤمنانو کافرانو ټول باندې الرحیم داسې الله چې مهربان ده پر رحمت خاصه سره یوازې په مؤمنانو باندې نه په کافرانو په آخرت کې الرحمن الرحیم چې کله مؤمن بنده په لمانځه کې وایي نو رب ورته جواب ورکي اثنا علی عبدی ثنا ویل زما بنده زما ثنا ویل مالک یوم الدین مالک د دې ورځې د حساب مالک واقدار ده او اختیار لرونکی ده یوم الدین د ورځې د حساب دین حساب ته ویل کی کما تدین تدان حدیث شریف کې راځي کما تدین تدان څه چې کوي حساب به در سره کیږي ماغه نو د ورځې د حساب مالک ده یو طرف ته الله دی رحمت صفات ذکر کړل الرحمن الرحیم الله ډیر مهربان ده ډیر مهربان ده فورا الله عز وجل جلالی صفات ذکر کوي هغه جمالی صفاتو د خلا صفاتو د جلال صفات د حساب د ورځې مالک ده ای بنده صرف رحمان الرحیم باندې غلط نشي حسابم بیا کوي قهار هم د جبار هم ده نو دوه صفاتونه الله ذکر کړل
کله چې مالک یوم الدین سړی په لمانځه کې ووایي نو رب ورته جواب ورکوي مجدنی عبدي زما بنده زما لویي بیان کړله زما تمجید یې وکړلو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی مونږ عبادت کوو ای رب و ایاک نستعین او خاص تعالی مونږ مدد غواړو ایاک خاص تعالی نعبد مونږ ټول عبادت کوو و ایاک او خاص تعالی یوازې تعالی صرف تعالی نستعین مونږ مدد غواړو دلته دا خاص ټکی د کوم ځای نه مونږ راوباسلو دا د دې خبره نه چې دا ایاکا د نعبدون را مخکې شوه ایاکا د نستعین نه را مخکې شوه د دوی اصلي مرتبه وروسته وه په عربي کې نعبد ایاکا نستعین ایاکا وه پکار وه دا بیا عربي لغت دي خدای را مخکې کړل او د عربو قانون د چې کوم شی مستحق د تاخیر وي ته را مخکې کې نو دینه مراد حصر او اختصاص مراد وي دینه خاصواله راستل کی نو کدا سی وای نعبد ایاک مونږ عبادت کوو د ستا ای رب بیا به معنا داشي نستعين ایاک مونږ مدد غواړو ایاک ستانه مونږ مدد غواړو نو الله داسې ونه ویلي بلکې الله مخکې کړل چې نه خاص تا ته مونږ عبادت کوو خاص ستانه مونږ مدد غواړو دا خاصواله پکې راغی نو کله چې مسلمان بنده دغه په منځ کې وایي نو رب جواب ورکي چې دغه نیم حق زما ده او دا نیم حق زما د بنده ده او دته مې هغه څه ورکړل چې غوښتي دي رانه عبادت زما حق ده رب ویل چې ستا عبادت کوم او د دې مدد چې کوم د بیا د حق د زبې مدد کوم او زه مدد کوم بس په دې وخت کې رب جواب ورکي نو دا مشترک ټکی شو سوره فاتحه ته یو نوم چې دا په حدیث کې صلات ذکر شوی د مکمل منځ ویل کېږي دا سوره فاتحه الحمد ته مکمل منځ ویل کېږي حدیث شریف کې راځي چې نیم صفات الله وای دا خالص زما دي او په منځ کې نیم چې دی هغه مشترک دی ایاک نعبد و ایاک نستعين او دا ورسته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا خالص دی بنده حق ده نو دې ته دا الله وای چې ما دا د بندل مستقسم کړی دا نیم زما د نیم د او نیم سره شریک ده او څه چرانه غواړي ورکوم نو دی الحمد بهترینه دعا ده دعا قبليږي نو ځکه ابن القیم فرمایي رحمه الله چې کله سړی منځ کوي لږ غوندې دی ودرېږي الحمدلله رب العالمین لږ سوچ دی کوي چې ماته الله جواب راکوي الرحمن الرحیم بیا به جواب راکوي مالک یوم الدین الله جواب راکوي سورت ختمو ان شاء الله بیا جمع ودرو را روانه جمع به سبا ته به ان شاء الله په کم باندې وي ځکه وخت ورسته داخليږي او چې نا وخت اذان کوو نو بیا به مونږ د درس وخت نه لرو نو په کم به جمع کوو ان شاء الله په کم په پنځو باندې او په باندې به ان شاء الله اذان کیږي نو چې درس ته په باندې ته مونږ راسیدلی وو 15 منټه کم نه کم تاسو به درس اهدنا الصراط المستقيم وخيمون يا رب وخيمون الصراط المستقيم هغه مستقیم لار نه غلار حدیثو کې راځي چې هغه قران دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې دي ځینې حدیثو کې راځي چې نه غلار صراط مستقیم په خپل رسول صلی الله علیه وسلم د او صاحبہ دو ملګری دي ابو بکر او عمر بس د دوی ټول سنت طریقې ټول کړو دا صراط مستقیم ده امدغه اسلام دا صراط مستقیم هغه دین ده چې د نوح ادم علی السلام نو واخله تر قیامت پورې چې الله ته منظور دین ده امغه دین اسلام د صراط مستقیم او دغه اسلام بیا په اخر نبی باندې د قران په شکل کې نازل شوی ده نو وخه مونږه نه غلاره اوس مونږ ته الله په نه غلار خوده د هدایت را کړي نو دلته به مونږه ثابت قدمی ور سره یادو چې الله په دې لار مونږه ثابت قدمه کا زمونږ خپل ور باندې مضبوطی اوس نه غلاره کومه ده صراط الذين انعمت عليهم لا رضي خلقو انعمت عليهم چې تاور باندې انعام کړی دا هغه خلک چې تاور باندې انعام کړی دا اوس په چا باندې الله نعمت کړی دا انعام په قران کې الله دې خبره جواب ورکړي اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين انبیاء کرام صدیقین رښتونی انسانان شهدا دی الله د لارې شهیدان صالحین دی الله نه ډاریدونکو تقوادار بزرگان خلک په دې خلکو باندې الله انعام کړی دی الله مونږ ته دغه خلکو لار را نصیب کا چې تا ور باندې انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم
چې دا خلق غیر دي هغه خلقونه چې تور باندې غضب کړي دي غضب شدگان نه دي دا خلق دوی منعم علیهم دي ولا الضالین او دا غیر دي هغه گمراهانونه دا دوه ډلې دي یو يهود او نصارا يهود ته الله مغضوب علیهم ویل په دوی باندې الله غضب کړی دا حدیث شریف کې راځي کوم عالم چې په خپل علم عمل نه کوي دا غضب شوی د په د باندې غضب شوی وي يهودو ته الله ډېر لوی علم ورکړی و د تورات ډېر لوی علم و د قرآن په شان باندې علم خو نه و خو د نورو کتابونو په نسبت باندې لوی علم ورسره و خو لیکن دوی په خپل علم باندې عمل نه کولو رشوت خواره دوی و سحر او جادو به دوی کولو انبیاء کرام به دوی شهیدان اول بس د خپل خواهشاتو اتباع و د پیسو سره زیاته مینه و نو الله په دوی باندې غضب را نازل کړل د دوی نه شادوغان او خنزیران جوړ کړل او گمراهانو سره دومره علم نشته د انجیل علم کم ده انجیل فقط د تورات د تایید دی پر را نازل شوی ده دوی لار ورکه کړله دوی سره علم نه و د تورات په شان خو گمراهان شول نو الله دوی ته گمراهان ویلي دي نو الله ته مونږ دعاګانې کو چې الله مونږ ته د منعم علیهم لار راکا او د غضب شدگانو لار مراته خیا او نو د گمراهانو لار مراته خیا نو دا هر وخت په هر رکعت کې مونږ تاسو دا دعا کوو دغه مراد څه شي دي يهود او نصارا او يهود او نصارا او مراد څوک دي انګريزان اروپایان دا څومره خلک د ناتو او د ایساف او د امریکا د برتانیا دا چې کوم دي يهود او نصارا دي نو د دوی لار څه ده د دوی اخلاق د دوی کردار د دوی اعمال د دوی عقیده د دوی خوونه او عادتونه دا د دوی لار ده نو موږ تاسو ته پکار دادا چې خپل خله او زړه او عمل هم سره باید یو برابر وي چې الله نه غواړو یا الله د يهودو نصارا او د لارې نه وساته د غضب شدگان او د گمراهانو نو د دوی د اخلاق نه به هم عملا ځان ساتو د دوی د عقیدې نه به ځان ساتو د دوی د خوونو د عادتونو نه به ځان ساتو شکل او صورت او لباس به هم د دوی په شان نه جوړو نو په دې سره سوره الحمدلله فاتحه الكتاب اختتام ته ورسېدلو ډیر لوی دعا ده او زما خپل په زړه کې الله دارا چولې ده چې هر مسلمان چې کلم دعا کوي خامخ الحمد سره دعا کوي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دا دعا تر ولا الضالین پورې امین پورې وایي دا بهترینه دعا ده په ټولو دعاګانو کې په منځ کې خو مونږ قرآن تلاوت کوو الحمد تلاوت کوو لیکن بهر چې د دعا په شکل باندې خامخا تاسو مسلمان باید دا دعا د هر دعا مخه ته باید دا دعا ویل شي مختصر شانته بیا لنډه ترجمه کوو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله طول سنا صفتنا لله خاص الله لردی رب العالمین چې پرورش کوونکی دی ټول عالمینو دا الرحمن الرحیم دا سي الله چې مهربان دا په رحمت کامله سره الرحیم دا سي الله چې هغه نهایت زیات مهربان دا په رحمت خاصه سره مالک یوم الدین چې مالک د واقدار د ورځې د حساب د قیامت ایاک نعبد خاص تا مونږ عبادت کوو و ایاک نستعين او خاص تا مونږ مدد غواړو اهدنا الصراط المستقيم وخای مونږ صراط مستقیم نه غلارا صراط الذين لا ارجع خلق انعمت عليهم چې تا ور باندې انعام کړی پاغوي باندې غیر المغضوب عليهم چې دوی اغا مغضوب عليهم ندي ولا الضالين او نه گمراهان دي صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الهنا انت للقران ترجمه او د قرآن علم او معرفت او معنا او یقین را نصیب کی د قرآن درس مونږ ترا کی الله د قرآن په تعلیمات باندې مونږ خیسته کی یا الله مونږ ته توفیق را کی د استا قرآن یاد کو د استا د قرآن علم حاصل کو او د استا د قرآن نصرت او دعوت کو چلو یا الله څوک می الله چې د استا